یاره جانبي به د خندا دې مړ کړم خدای دې غر که دا ستا خبرو ته چې ما کتل او دا ستا ډبلو بریتو ته بریتونه دې داسې ښکاره کېدل دا به وایه د بجلۍ ستنه راچپه سوې ده تو خو داسې ژاړې قسم په خدای ودې شرمولو یاره جنګ دې په کور کې د محترمې ښځې سره کړی دی وهل هغې در کړي دي او غوسه ټوله در افغانستان باندې عمران خانه په افغانستان حمله وکړه ګوره حبیب جانه ژاړه مه بچی ژاړه مه دا ډبل بریتو ته دې وګوره قسم په خدای چې شرم دی د شرم ځای دی ته ژاړه مه زه د ټول افغان مبارزینو سره خبره کوم چې تا ته د یورپ نه یو ښه سپیشل د یو ښه مارکه کمپنۍ سایکل در ولیږي همته بس دغه کار کوه په دې پارک کې د سایکل کې ګرځه راګرځه ستا او د سیاست یې سره عمران خانه الله وکړه په افغانستان اوله مرمۍ به زه خورم مرمۍ نه بچی ستا دپاره مرمۍ نه ځکه چې ته بریتونه دي ډبل دي خو زړه دې ډېر کمزوره دی وجود دې ډېر کمزوره دی ستا دپاره مرمۍ نه ته داسې وکړه د افغانستان لپاره مولۍ وخوره په افغانستان حمله وکړه یاره جانبي به ما مخکې هم درته ویلي وه تاسو ټولو ګلخانانو ته د افغانانو سره مه چړي دا د احمدشاه ابدالي بابا بچان دي دا د میرویس خان نیکه مسیان دي دا د شهید ډاکټر نجیب لویان دي دا د غازي امان الله خان وطن دی په دې پسې مه لګېږه دغسې به ژاړې د رواني تکلیف درته پېښ شوی دی پول دی ونه یې شوی هغه کومه سوټه چې دې ستا ته ختلې وه هغه پټاو شوی ده یاره جانبي به بل وخت چې داسې ژاړې دا بریتونه خو لږ خروه که نه خدای دې خوار نه که په دا ډبلو بریتو غټ بریتونه دې نیولې دي ژاړې ملګرو مړ شوم د خندا د بریتو ته او د خندا ته چې د ژړا ته چې ما وکتل نو طاقت مې نه اوسو چې ما یو ویډیو جوړه کړم نو اجازه راکړئ ملګرو انشاءالله الرحمن همداسې به ټوله ګلخانان درته په ژړا کوو یو به درته په ژړا کوو یو به درته ورکوو سر د دې فیسبوک او سر د دې پاکې خاورې انشاءالله الرحمن دا زموږ کول دی